د ننګرهار والي د کرنې ریاست مسؤلینو ته نوو نیالګیو کینولو او پالنې سپارښتنې وکړې. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د کرنې ریاست اړوند په حرم جدید کې د نیالګیو کینولو روڼځای څخه د لیدنې پر مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ته د نوو نیالګیو کینولو او پالنې په موخه لازمې سپارښتنې وکړې. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار اخوندزاده د ننګرهار والي هدایاتو سره سم د نیالګیو کینولو او پالنې په برخه کې په لازمو اجرااتو ډاډ څرګند کړ. ننګرهار کې مخابراتي شرکتونه مکلف شول چې 4 ساعته خدمات وړاندې کړي. د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست په نوښت د ختیځ زون د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو سره د همغږۍ غونډه وشوه او پر دوامداره معیاري او پراخو مخابراتي خدمتونو ټینګار وشو. ننګرهار کې د ګیلاسو 40 جریبه بڼونه جوړ شول. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په تخنیکي همکارۍ د کرنې وزارت د پراختیایي بودیجې پر مټ د خوږیاڼو ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د ګیلاسو 40 جریبه بڼونه بڼوالو ته جوړ شول. جلال آباد ښار کې د 15 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د سړک جوړولو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ د داخلي عوایدو پر مټ د ښار 2مې ناحیې اړوند دروندې څخه تر سرخاپله پورې د 2م لین سړک د جوړولو او قیرریزۍ چارې د 15 میلیونه افغانیو په مالي لګښت پیل شوې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي ویلي تهران لا هم پر امریکا بشپړ باور نه لري، خو امکان شته چې تر برجام غوره هوکړه ترلاسه کړي. عراقچي په یوه مرکه کې ویلي د اسرائیلي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د جګړې پلوی دی او هڅه یې کړې امریکا له ایران سره جګړې ته راوکاږي، خو په وینا یې دا هڅې له ماتې سره مخ شوي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې ایران غواړي هوکړې ته ورسیږي او له بل لوري سره خبرې نه کوي بلکې له ده سره تماس لري. ټرمپ ویلي غوره ده چې یو ښه هوکړه وشي، هغه هوکړه چې پکې نه اټومي وسلې وي او نه پلاستیک توغندي او د امریکا غوښتنې پکې عملي شي.